اوس ځکه چې سترګې مې بدې کړې سپي سترګې مې په سترګو کې کېښودې د خدای په هیله او د تا په هیله چې دا مونځ او اودس مې صحیح شي. خوږېږي داسې خوږېږي داسې چې جګېږم او ته ناست یې داسې زه جګېږم زه د خپله ځانه شرمېږم چې په څلورې جګېږم. الله تعالی شته شفا به درکړي او مونږ درمل درکوو. خدای دې عمر درکړي خدای دې بې بچی مه کړه خدای دې ستا دعاګانې دي په ما باندې باران مورې وپنځوه. تاسو فکر وکړئ یو زوی دې دلته دی کله چې دوا ته د ضرورت شو قربان ورین تندې راشه ورین تندې دا فکر مه کوه چې دا به رانه پیسې واخلي. الله دې هغه دنیا برابره کړه هغه دنیا دې ښه شه دا ما دعا د خدای د مسکینې دعا د خدای در سره وایي مه تکلیف بس مورې بس ته په موږ ټول جهان مورې لکه قربان مورې ستا دعاګانې دي ګمه جمعه چې ناروغه یې چې ناروغه یم داسې ناروغه وم چې بیخي د خوراکه لوېدلي اوس چې زور وم دغونه ډوډۍ د زړه په زور هلکه مې خرابه ده خوند مې خرابه ده. ولې د اوسه پورې علاج نه کولو؟ زامن مې خپله غریبان دي خپل ځای پسې ورکې دي ما ته فکر نه ده د یخ پیسې زه نه لرم. دا هغه ماشومان دي چې یو مور 9 میاشتې په خپل لاس کې ساتي بیا چې کله وزېږوي وړوکی کاکی شي څومره پې خواریانې کوي جوړه جامه ورته وینځي پاکۍ یې دانه ورته ورکوي خوراکي چې ښایسته شی هغه ورته ورکوي چې بچیه واخله ډېر په نیاز یې لوی کړي. دا دې دپاره دونه ناز ورکوي چې سبا مور و پلار مې داسې زاړه شي بیا د لاسه پرېږدي. پاتې نو د غریبۍ هم پاتې لوس نه کېږي ایلداره ده چوچهداره ده کاروبار یې نشته ده کته پورته منډې وایي هلکه دلکه اختر کې درته کوم یو شی واغسته هېڅ چې شی چا نه دي راته اخیستی کومه جوړه کالي ساده کالي خو چې زه خدای پیدا کړی یم ما د اختر کالی نه ده لیدلی ما د اختر پایپوش نه ده لیدلی ما د اختر یو پاو میوه نه ده لیدلې ډېره کړېدلې ښځه یم ډېره ځورېدلې ښځه یم الله دې ورحمېږي مور خو هغه دنیا مې د خدای موږ او تاسې ټولو مسلمانانو کوي. اوس ځکه چې سترګې مې بدې کړې سپي سترګې مې په سترګو کې کېښودې د خدای په هیله او د تا په هیله چې دا مونځ او اودس مې صحیح شي. خوږېږي داسې خوږېږي داسې چې جګېږم او ته ناست یې داسې زه جګېږم زه د خپله ځانه شرمېږم چې په څلورې جګېږم. الله تعالی شته شفا به درکړي او مونږ درمل درکوو. خدای دې عمر درکړي خدای دې بې بچی مه کړه خدای دې وپنځوه. تاسو فکر وکړئ یو زوی دې دلته دی کله چې دوا ته د ضرورت شو ورین تندې راشه ورین تندې دا فکر مه کوه چې دا به رانه پیسې واخلي. الله دې هغه دنیا برابره کړه هغه دنیا دې ښه شه دا ما دعا د خدای د مسکینې دعا د خدای در سره وایي مه تکلیف بس مورې بس ته په موږ حق لرې. ما زوی دین په دنیا د ما بچی اوس به درته یو پچکاری درې دانې هر سهار اچوه ښه زینا په